बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। د ټولو نه اول زه د خپل رب الله تعالی ډیر غټ شکر گزار یم چې هغه زما غونته کې د یو کمزوري انسان نه دومره غټ کار واغستو او په مالاکن ډیویژن کې په اولنی ځل باندې مونږه د سی اس اس او د پی ایم اس د اکیډمي بنیاد کېښودو. نو زه د خپل رب ډیر غټ شکر گزار یم په دې باندې. بله خبره دا ده چې تاسو ته په خپله باندې پته ده چې په پورا ملکن ډیویژن کې صرف او صرف زمونږ سره د ان ایم ډي کیټ اکیډمیز دي، دغه شانتې زمونږ سره ډېرې کمې د آی ایس ایس بي اکیډمیز دي چې هغه دغه پریپریشن کېږي، او د سی اس اس او د پی ایم اس خو د اکیډمي بالکل اډونم هم نشته. نو په اولني ځل باندې یو دومره غټ انیشیټیو اغستل، یو دومره غټ سټیپ اغستل، دا زما دپاره ډېر زیات چیلنجینګ وه. خو بیا هم د خپلو ملګرو د ستاسو د سپورټ په وجه باندې زمونږ هغه کم خواب چې و نو هغه ویژولایز شو، او نن چې دی مونږه د سی اس اس او د پی ایم اس دپاره یو سټیپ چې دی هغه واغستو. نن زمونږه چونکې ډیمو کلاس دی، نو په ډیمو کلاس کې به مونږه صرف او صرف اول دا پیژنو چې سی اس اس ایگزام په اصل کې دی سو، په سی اس اس او د پی ایم اس په ایگزام کې فرق چې دی هغه څه دی، او د دې نه علاوه به مونږ دا هم انډرسټینډ کوو چې د سی اس اس او د پی ایم اس چې کوم سیلیبس دی په هغې باندې به مونږ ځان پوهه کوو چې آپشنل سبجیکټس، کمپلسري سبجیکټس، د دې نه علاوه انټرویو، د دې مارکس ډیویژن، مونږ کم سبجیکټ چې دی هغه واخلو په آپشنل کې، کم سبجیکټ چې دی هغه مونږ وانخلو. په دې ټولو باندې به په ډیټیل سره مونږ نن ځان پوهه کوو. ټیک ده؟ ښه، د ټولو نه اول خو تاسو په خپل ذهن کې دا خبره کېدی چې د سی اس اس او د پی ایم اس ایگزامز چې کوم دي په دې کې مین ډیفرنس چې دی هغه څه دی. سی اس اس مطلب دی سنټرل سپیریور سروس ایگزامینیشن، ٹھیک شو، او د پی ایم ایس ایگزام مطلب دی پریوینشل مینجمنٹ سروسز. د دې ایگزامز د دې ابریویشنز نه د دې چې کوم فل فارم مونږ ووایو د دې نه به تاسو ته پته لګېدلي چې یو دی سنټرل سپیریور سروس ایگزامینیشن، یعنی سی اس اس هغه امتحان دی چې د دې مقابله د ټول پاکستان په سطح باندې، یعنی ته به ټول پاکستان کمپلیټ کې، ته به ایگزام کوالیفای کې، ته به په هغې کې په میرټ باندې راځې، او ته به څه کې خپل پوسټ چې دی هغه به اخلي. یعنی تا چې د کم جاب دپاره اپلای کړی ده، نو ته به د هغې دپاره ټول پاکستان چې دی هغه کمپلیټ کې، ټیک شو، د هغې سره به مقابله کې. او په پی ایم ایس کې خبره دا ده چې ته به د ټول پاکستان سره کمپټیشن نه کې، ته به د ټول پاکستان د کینډیډیټ سره مقابله نه کې، بلکې صرف او صرف ستا مقابله به د صوبې په سطح باندې، د صوبې په سطح باندې چې څومره خلکو د ایگزام دپاره د پی ایم ایس دپاره اپلای کړی ده، نو ته به صرف د هغوی سره مقابله کې، او هغه خپل ډیزایرډ پوسټ چې کوم دی هغه به ته دغه کې اچیو کې به حاصلی به ځان نه. نو سمپل الفاظ دا دي چې د سی اس اس امتحان چې دی نو په دې باندې د ټول پاکستان په سطح باندې مقابله کول دي، او پی ایم ایس چې کوم دی نو په هغې کې صرف او صرف د صوبې په سطح باندې مقابله کول دي. دا دوه خبرې آی هوپ چې تاسو ته به کلیر شوي وي. یو دی د روغ پاکستان په سطح باندې مقابله کول چې هغې ته مونږ وایو سی اس اس، او دویم چې کوم دی هغه دی صرف او صرف د صوبې په سطح باندې مقابله کول چې هغې ته مونږ وایو پی ایم ایس. ټیک شو؟ ښه، اوس د سی اس اس او د پی ایم ایس د ایگزامز چې دي دا کنډکټ کېږي څنګه؟ نو ګورې د سی اس اس او د پی ایم ایس د ایگزامز د دوی د کنډکټ کولو طریقه آلموسټ یو شانتې ده. ټیک ده؟ په سی اس اس او پی ایم ایس دواړو کې به اول ته سکریننګ ټیسټ ورکې، مطلب ایم سی کیوز بیسډ سکریننګ ټیسټ دي، خو هغه لږ ونته کې ډفرنټ دی چې په سی اس اس کې 200 مارکس سي، په هغې کې به ته 66 مارکس اخلي، او په پی ایم ایس کې خبره دا ده چې په هغې کې 100 مارکس ایم سی کیوز دي، او په هغې کې به ته 50 مارکس اخلي. نو لږ ونته کې په دې ځای کې ډفرنس دی. دویمه خبره دا ده د دې د دواړو به ته بیا د هغې نه بعد چې ته کله د سکریننګ ټیسټ کوالیفای کې، نو د دې نه بعد به بیا ستا ریټن ایگزامي، یعنی ته به بیا پیپر یې ورکې، او دغه پیپرز چې ته کله ورکې نو د دې به سي د دې به 1200 مارکس سي، یعنی ته به 12 پیپر یې ورکې، او د هر یو پیپر چې دی د هغې 100 مارکس سي، کمپلسري او آپشنل. اوس د کمپلسري سبجیکټس او آپشنل سبجیکټ چې دي هغه څنګه وي هغه زه تاسو ته بیا ایکسپلین کوم. د دې ایگزام نه بعد چې ته کله ایگزام کوالیفای کې دا 12 پیپر یې ته پاس کې، د هغې نه بعد بیا ستا یې انټرویو،
او انټرویو چې د هغې خپل مارکس دي نو چې کله ستا بیا انټرویو هم کوالیفای شي د هغې نه بعد بیا ستا ولګي میرټ لیسټ. کو چېرې ته په میرټ لیسټ کې رالې نو تا ته به پوسټ درکړی شي، خو کو چېرې ته په میرټ لیسټ کې رانغلې نو بیا هم ستا هغه ټوله خواري اوبه ووړه. دا په خپل ذهن کې د اول نه کېدی، یعنې د دې دوره پروسس نه به ته تېرېږي، بیا به ته په میرټ لیسټ کې راځې، د هغې نه بعد چې ته په میرټ لیسټ کې راغلې نو ته به بیا پوسټ واخلې، تا ته به افسري میلاو شي. کو چېرې رانغلې په میرټ کې نو ستا دا دومره خواري، دا دومره چې تا ځان ستړی کو، دا اوبه وړه را روان کله بیا د سره. دا په خپل ذهن کې د اول نه کېدی. نو دې ته ځان منټلي تیار کې، کو چېرې دې ته تیار نه یې نو هسې خپل ټایم چې دی هغه مه خرابوئ. زما دا خبرې به لږې غونته کې ستغې یي، خو دا هغه حقیقت دی چې کوم زما 6 کلونه چې دي هغه واغستو. په 2019 کې ما د CSS پریپریشن شروع کړی و چې هېڅ چاته هم د دې پته نه وه سوای زما د فیملی ممبرز نه او زما د یو څو فرینډز نه. نو دا خبرې چې زه کوم کو په تاسو باندې لږې ډېرې ستغې لګي، بدې در باندې لګي، نو دا به په تاسو باندې بدې لګي، خو دا هغه حقیقت دی چې کوم زه تاسو ته وایم. کتابي خبرې درته نه کوم ګلابه. ګورئ صاحبانو، د اوس نه تاسو له د انټرویو پریپریشن نه دی پکار چې تاسو صرف په انټرویو باندې فوکس وساتئ. تاسو له د ټولو نه اول پکار دی چې تاسو خپل د MCQs بیز ټیسټ لپاره پریپریشن وکړئ. بیا د هغې نه بعد تاسو له پکار دی چې تاسو ریټن ایگزام لپاره پریپریشن وکړئ، او د ریټن ایگزام نه بعد به بیا د انټرویو سره وروسته ګورو. ټیک شو، د هغې لپاره بیا سیشنز دي، آنلاین سیشنز هم وي، په اسلام آباد کې هم د هغې لپاره سیشن ارینج کېږي. موږ به هم کوشش وکړو چې د هغې لپاره سیشنز چې دي هغه ارینج کړو. ښه، اوس موږ راځو خپل مین ټاپک له چې هغه دی سیلیبس. ګورئ صاحبانو، د CSS او د PMS سیلیبس چې دی هغه آلموسټ یو شانتې دی. په CSS کې هم 600 مارکس چې کوم دي، یعنې 6 پیپرې چې هغه یې کمپلسري، او دغه شانتې 600 مارکس چې دي هغه یې د آپشنل، یعنې 6 پیپرې چې ته کومې ورکې هغه به ته ورکې د آپشنل. سیم از د کیس وذ PMS. په PMS کې هم ستا 600 مارکس یعنې 6 پیپرې هغه یې کمپلسري، او دغه شانتې 600 مارک یعنی 6 پیپرې هغه ستاسې هغه یې آپشنل. د CSS او د PMS په سیلیبس کې لږ فرق صرف دا دی چې د CSS هغه سیلیبس لږ لینګتي دی، او د PMS د سیلیبس چې دی دا لږ غونته کې شارټ دی. نو تاسو به پریپریشن د څه لپاره کوئ؟ د CSS لپاره به تاسو پریپریشن کوئ، اټومیټیکلی د PMS لپاره به ستاسو پریپریشن کېږي. تاسو چې د CSS لپاره پریپریشن وکړئ نو د PMS لپاره ستا آلریډي پریپریشن وشو. کو چېرې تاسو سیلیبس ته وګورئ نو په سیلیبس کې د ټولو نه اول یې بره څه ورکړي دي؟ کمپلسري سبجیکټس، او د دې کمپلسري سبجیکټ زموږ سره 6 پیپرې دي، 6 سبجیکټس دي، او د هغې دي 600 مارکس په ټاپ باندې ورته دغه لیکلي دي. په کمپلسري سبجیکټ کې زموږ سره څه دي؟ essay writing د هغې 100 مارکس، انګلیش پریسز اینڈ کمپوزیشن د هغې زموږ سره څه دي؟ د هغې هم 100 مارکس دي. دغه شانتې جنرال ساینس اینڈ ایبیلیټي د هغې هم 100 مارکس دي. کرنٹ افیرز د هغې هم 100 مارکس دي. پاکستان افیرز د هغې هم 100 مارکس دي. او دغه شانتې اسلامیک سټډیز د مسلمانانو دپاره او د مینورټیز دپاره، یعنی د نان مسلمز دپاره، د هغې دپاره کمپیریټیو سټډیز آف میجر ریلیجنز، دا د نان مسلمز دپاره دي. نو که تاسو چېرې وګورئ نو 600 مارکس یعنی 6 پیپرې چې دي هغه دي کمپلسري. دا د ټولو دپاره یو شانتي دي. پوه شئ په دې خبره باندې. او دا په CSS او په PMS کې هم یو شانتي دي. سیلیبس کې لږ غونته کې ډفرنس په دې وجه دی چې CSS لانګ دی او PMS شارټ دی، بس صرف دغه ډفرنس دی پکې. نور په CSS کې به هم دغه تاسو 6 پیپرې یا 600 مارک کمپلسري له تیاروئ، او په PMS کې به هم دغه شانتي تیاروئ. بل زموږ سره بیا د هغې نه بعد راځي څه شی؟ آپشنل سبجیکټس. ښه، اوس کو چېرې تاسو آپشنل سبجیکټس ته وګورئ نو په آپشنل سبجیکټ کې زموږ سره بیا ډېر شی سبجیکټس دي او هغه په ګروپس کې ډیوایډ دي. نو بیا به ترې نه ته ځله د خپلې مرضۍ مطابق د 600 نمبرو دپاره پیپرز چې دي هغه سلیکټ کړئ، سبجیکټس به سلیکټ کړئ. یو کس دی او هغه غواړي چې ما پولیټیکل ساینس چې دی هغه واغستی، نو د پولیټیکل ساینس چې کوم دی د هغې 200 مارکس دي. انټرنیشنل ریلیشنز چې دي د هغې هم 200 مارکس دي. دغه شانتې اکاونټنسي اینڈ آډیټنګ د هغې هم 200 مارکس دي. اکنامکس چې دی د هغې هم 200 مارکس دي. کمپیوټر ساینس چې دی د هغې هم 200 مارکس دي. نو د آپشنل سبجیکټس لپاره به ته صرف ځله څه وکړې؟ په دغې ګروپس کې به ته ځله سلیکشن وکړې
په کوم پیپرز باندې په کوم سبجیکټس باندې چې ته ډېر زیات ښه پوهېږې ستا پکې ښه انټرسټ دی هغه به ترې ځان له سلیکټ کړې او د هغې دپاره به پریپریشن چې دی هغه تاسو شروع کړي. خو زما خپله دغه دا د رایې دا ده تاسو ته چې ګورې فی الحال تاسو صرف او صرف په کمپلسري باندې فوکس وکړئ ځکه چې ستاسو سکرینینګ چې کوم کېږي نو هغه هم د څه نه کېږي هغه د کمپلسري نه راځي. نو آپشنل چې دی هغه به لږ ونته کې وروستو بیا وګورو. اول مونږ له ټول فوکس په څه باندې کول پکار دی په خپل کمپلسري سبجیکټس باندې کول پکار دی. او ها مونږ چې هم شروع کوو نو مونږ به څه کوو مونږ به د کمپلسري سبجیکټس نه شروع کوو. ټیک شو. دا خو ستاسو سره د سی ایس ایس هغه سلیبس چې هغه ما ستاسو سره ډسکس کوو. اوس راځو یو څو جنرل خبرو له چې تاسو په یو څو جنرل خبرو باندې هم ځان پوه کړئ. ګورئ ګلابه تاسو په فرست ټایم باندې د سی ایس ایس یو اټمپټ کوئ یو جرنی چې دا هغه تاسو سٹارټ اخلئ نو انسان ته ډېر زیات یو ټکنه غوندې کې محسوسیږي او ډېر دغه ورته سي دا ورته یو ډېر ګرانه جرنی ورته ښکاري. او حقیقت هم دا دی چې سی ایس ایس یو ډېر لانګ جرنی ده. کیدای شي تاسو په اولني اټمپټ باندې کوالیفای نه کړئ، کیدای شي تاسو په سیکنډ اټمپټ باندې هم کوالیفای نه کړئ، په تھرډ اټمپټ باندې کوالیفای شئ، کیدای شي تاسو په فرست اټمپټ باندې کوالیفای شئ. خو دا خبره اول په خپل ذهن کې کېدی چې every reality is not reality for everyone. هر یو حقیقت چې کوم دی هغه د هر چا دپاره حقیقت نه دی. کیدای شي یو کس دی هغه په 3 اټمپټس باندې دا کوالیفای کړي ایگزام کوالیفای کړي، کیدای شي تاسو په فرست اټمپټ باندې کوالیفای کړي، کیدای شي بل کس دی هغه په فرست اټمپټ باندې کوالیفای کړي او ته په فرست اټمپټ باندې کوالیفای نه کړي، ستا دپاره 2 ایئرز واخلي 3 ایئرز واخلي. ما تاسو ته چې څنګه اول ووې زما په خپله باندې په دې جرنی کې 5 ایئرز وشو نو زه تاسو ته دا وایم چې every reality is not reality for everyone. دا په ذهن کې اول کې دی. ټیک شو. ها د دې نه علاوه د سی ایس ایس په باره کې چې کوم میتس دي زمونږ په سوسایټي کې زمونږ په معاشره کې ډېر زیات میتس دي. څوک به تاسو ته یوه خبره کوي، څوک به درته بله خبره کوي او څوک وي آوټ آف سیلیبس چې دي کوېسچنز راځي. دا ټولې خبرې دروغ دي. ګورې ګلابه سی ایس ایس چې کوم دی د هغې پیپرز چې کوم راځي هغه بالکل د دغې سیلیبس نه راځي. تا ته چې کوم سیلیبس درکړی دی کورس کنټنټ درکړی دی دغه ګورې د دې نه بس تاسو پیپر راځي. او بله خبره دا ده چې عجیبه عجیبه خبرې کېږي. یو خبره زمونږ په معاشره کې ډېره زیاته مشهوره وه، پته نه لګي تاسو هم دا اورېدلې نه اورېدلې خو ما په خپله باندې اورېدلې ده. یو کس هغه د سی ایس ایس انټرویو له لاړو نو دا تپوس یې ترې نه وکړو چې کله ته په دې څېړو باندې راختې نو دا څېړی څو وې نو آیا دا څه کوېسچن دی؟ اول خبره خو دا ده د سی ایس ایس انټرویوز اویلیبل دي په یوټیوب باندې. تاسو ما ته ووایئ چې په هغې کې چېرته داسې کوېسچن شوی دی. بل یو میت چې دی هغه زموږ په معاشره کې دی وي دوی فیملی بیکګراؤنډ ګوري. دا بالکل دروغ دی. فیملی بیکګراؤنډ د سره د سی ایس ایس او د پی ایم ایس په ایگزامز کې شته دی هم نه. ایگزام کوالیفای کا بس تا ته چې دی تا ته بس تا حق میلاویږي. که نه د دې ډېر شي ایگزامپل چې دی هغه په سوسایټي کې زموږ په معاشره کې اویلیبل دي. فیملی بیکګراؤنډ چې دی هغه میټر کوي، خو هغه کم ټایم کې میټر کوي چې کله ته د ایگزام دپاره پریپریشن کوې که نه په هغې کې ډېر غټ میټر کوي. ځکه چې فیملی کې آلریډي څوک افیسر ځي که نه نو هغه تا ته دا جرنی چې دی دا د اسانه کړي. ستاسو په کور کې ستاسو په حجره کې د پالیټکس خبرې ډسکس کېږي، د اکانومي خبرې ډسکس کېږي، دا شانتې انټرنیشنل ریلیشنز ډسکس کېږي. نو ظاهري خبره ده بیا هغې کس ته ډېر زیات اسانه وي. خو زمونږ په شانتې چې کله د لوور میډل کلاس نه د میډل کلاس نه کم خلک راوچتېږي نو د هغوی دپاره ګرانه په دې وجه باندې چې د هغه دپاره دا ټولې خبرې سي دا بالکل یو سټرینج ټاپک هغه ته مخې ته راشي. ټیک ده، اننون ټاپک د هغه مخې ته راشي نو ګرانه ده. دا نه چې ګرانه نه ده، خو دا خبره د خپل ذهن نه وباسئ چې فیملی بیکګراؤنډ هم چېرته په سی ایس ایس کې میټر کړي. نو دا خبره هم یو میت دی چې ستاسو مخې ته یې ښودی شوی دی، په دې بالکل بلیو اډو کوئ هم نه. ګورئ ګلابه سی ایس ایس او پی ایم ایس چې کوم دی دا د چا د پلار جاګیر نه دی. زه خو دا وایم چې څومره هم زمونږ ځوانان پیغلي دي ټولو تاسو له د سی ایس ایس او د پی ایم ایس یو اټمپټ لازمي کول پکار دي. ګوره تاسو به خپل ریلیجن چې دی هغه صحیح سټډي کې اسلامک سټډیز کې
تاسو په پاکستان افیرز کې خپل د قانون د دې سره تاسو چې کوم جدوجهد دی تاسو چې مشرانو کې مې قربانۍ ورکړي دي هغه به تاسو وپېژنئ. د دې نه علاوه تاسو به کرنټ افیرز باندې ځان پوه کړئ. د دې نه علاوه تا ته به د جنرال ساینس ایبیلیټي د میتھمیټکس چې دي د هغې بیسکس به تا ته پته ولګي. د دې نه علاوه ستا به انګلیش ډېر زیات سټرانګ شي. او بیا چې کله ته په آپشنل کې پولیټیکل ساینس واخلې نو تا ته به د پالیټکس د لاز د دې په باره کې به ته پته ولګي. انټرنیشنل ریلیشنز واخلې تا ته به د انټرنیشنل پالیټکس چې دي د هغې پته به راته ولګي. نو زه به تاسو ته دا ووایم چې تا سره به ډېر ښه نالج راشي. تا به بیا څوک ورغلا کولی نه شي. تا به څوک بیا مسګایډ کولی نه شي. ته به په هر څه باندې په خپله باندې پوهېږي. نو د سی ایس ایس او د پی ایم ایس کم از کم یو اټمپټ هر ځوان لا او هرې پیغلې لا لازمي کول پکار دي. ټیک شو. اوس زمونږ دا خو هسې څه جنرل خبرې وې چې تاسو ته ما وکړئ. د دې نه بعد به مونږ راځو خپل مین ټاپک لا او اول چې دی هغه به مونږ انګلیش ایسې او انګلیش پریسز چې دي که نه هغه به مونږ شروع کوو. دغه شانتې مونږ به اسلامیک سټډیز چې کوم دی هغه به شروع کوو. مونږ به جنرال ساینس اینډ جنرال ایبیلیټي چې دی هغه به شروع کوو. پاکستان افیرز به شروع کوو. دا شانتې کرنټ افیرز چې دي په هغې باندې به مونږ ډسکشنز کوو. ټیک ده. د ټولو نه اول مونږ له د سی ایس ایس دپاره پکار دی انګلیش. د کوم سټوډنټس چې انګلیش ټیک دی مطلب هغه له بیسک ګرامر ورځي نو هغه ځان په 6 نه واخله د 8 منثس پورې هغه خپل پریپریشن کولی شي. خو چې د کوم سټوډنټس بیسک انګلیش ټیک نه دی نو زه تاسو له د هغې خلکو په شانتې مشورې نه در کومه چې په اسلام آباد کې په پېښور کې په لاهور کې هغوی ناست دي او هغوی دا وایي چې ته په 3 میاشتې کوم د سی ایس ایس پریپریشن کولی شي. د هغوی ستا د سی ایس ایس سره هېڅ څه کار نشته. د هغوی د دې سره څه کار نشته چې ته فیل کېږي او که پاس کېږي. د هغوی بس د خپلو پیسو سره کار دی. پیسې در نه واخلي بیا ته پوه شه کار دی پوه شه. خو زه بلکل داسې تاسو ته نه وایم. اول زما کوشش دا دی چې زه تاسو په دې باندې پوه کړم چې تاسو انګلیش زده کړئ. چې کله ستا انګلیش ټیک شو که نه نو د هغې نه بعد د باقي سبجیکټس چې دي هغه ډېر زیات آسان دي. ځکه چې په سی ایس ایس او په پی ایم ایس کې د ټولو نه زیات چې کوم فیل کېږي هغه دی ایسې او پریسې او د هغې نه بعد بیا دي اسلامیک سټډیز. نو اول چې ستاسو انګلیش ټیک و باقي څیزونه به وروسته ګورو. ټیک ده. نو په تاسو کې چې د چا انګلیش ټیک دی هغوی خو ټیک ده. تاسو د سی ایس ایس 2026 دپاره پریپریشن سټارټ کړئ. خو چې د چا بیسک انګلیش ټیک نه دی نو پلیز تاسو په دې باندې فوکس مه ساتئ چې تاسو به سی ایس ایس 2026 چې دی هغه به تاسو ورکوئ. ها خو چې تاسو یې ورکوئ د دې دپاره چې مطلب ما اکزام وکتئ چې اکزام څنګه دی نو بلکل تاسو اټمپټ وکړئ. تاسو ته به د اکزام پته ولګي د پریشر پته به راته ولګي. کم از کم د سکرینینګ ټیسټ خو به ورکړئ. نو د سکرینینګ ټیسټ دپاره ستاسو تیاری ټیک دی. خو که چېرې تاسو فل اکزام ورکوئ نو د هغې دپاره اول تاسو له خپل انګلیش باندې ډېر زیات کار کول پکار دي. ټیک شو. نو اول به زمونږ انګلیش چې دی هغه به مونږ ټیک کوو. د هغې نه بعد به باقي سبجیکټ چې دي هغه به کوو. ښه اوس راځو زمونږ کلاسز نه. نو ګورئ ګلابه اول به زمونږ د ګرامر کلاس وي چې ګرامر کلاس به مونږ بلکل د بیسک نه شروع کوو. چې کله تاسو ګرامر زده کړئ د ګرامر نه بعد به بیا مونږ رایټینګ چې دی هغې له راځو چې تاسو رایټینګ چې دی هغه زده کړئ. رایټینګ چې کوم دی نو هغه به ستاسو ټاپک په تاسو له درکولی کېږي. په هغې ټاپک باندې به تاسو لیکل کوئ او د هغې لیکل چې دي هغه به ستاسو دلته کې ستاسو د مخې دلته کې چیک کېږي. چې تاسو کوم مسټیک کړي هغه مسټیک چې دی هغه به تاسو ته هایلایټ کېږي. تاسو ته به ستاسو د مخې ټیک کوو چې تاسو دا غلطي کړې ده دا به سبا نه کوئ او که چېرې ټیک یې لیکي نو داسې به لیکي. نو دغه شانتې بیا پیراګراف لیکل بیا چې پیراګراف ستاسو لیکل زده کړو د هغې نه بعد چې کله مونږ رایټینګ کوو ایسې لیکو مونږ نو ایسې به تاسو څنګه لیکئ نو د ایسې دپاره بیا مونږ په آوټلاینز باندې به کار کوو. دغه شانتې په انټروډکشن باندې به کار کوو. داسې سټیپ وایز چې دی هغه به مونږ زده کوو. ستاسو باقي چې کوم پیپرز دي خو هغه اسلامیک سټډیز دی کرنټ افیرز دی پاکستان افیرز دی نو هغه به بلکل دلته کې مونږ کلاس اخلو. د کلاس نه بعد به تاسو له ټاسک درکولی کېږي. تاسو به یادوئ. بیا به دغه شانتې زمونږ ویکلی ټیسټ وي دغه شانتې منتلی ټیسټ وي. نو انشاءالله زما امید دی چې ستاسو سبجیکټ ختمیږي نو د ختمېدو سره سره به تاسو فلی پریپیرډ یي. ټیک ده صاحبانو.
یو بل ډیر زیات امپورټنٹ پوینټ چې دی هغه دا دی چې نوټس لیکل. نوټس به مونږ څنګه تیارو؟ د سی اس ایس او د پی ایم ایس لپاره نوټس ډیر زیات امپورټنٹ دي. د نوټس هم تاسو ټینشن مه اخلئ، مونږ چې کوم ټاپک دلته کې کوو د هغې به مونږ نوټس هم یو ځای تیارو. دغه شانتې د دې سره ریلیټډ چې څومره هم نالج دی، کو هغه په بکس کې دی، کو هغه په انټرنیټ باندې اویلیبل دی، هغې لینکس او د هغې سره په بکس کې ټاپک تاسو ته مطلب پوینټ آوټ کول چې دا تاسو وګورئ نو هغه به هم کوو انشاءالله. نو دغه شانتې ستاسو هغه ټینشن چې دی هغه هم ختم دی. نو ګورئ صاحبانو، زمونږ دا کومه جرني چې ده هغه به انشاءالله دغه شانتې مخې ته روانه وي او زما امید دی چې ډېره زیاته فروټفل جرني به وي زمونږ، او امید لرم چې تاسو به په ډېر کم ټایم کې ډېر څه زده کړئ. زمونږ اولنی سټپ دی، مونږ به د خپل رب نه سوال کوو چې دا سټپ زمونږ دا انیشیټیو د الله تعالی د ډېرو خلکو دپاره د کامیابۍ ذریعه وګرځي.